ښه راغلاست او د یوې نوې ویډیو لپاره دغه ویډیو د فیسبوک په او څنګه کولی شئ فیسبوک ته یو ښکلی آی پي ورباندې کړو، یعنې خپله فیسبوک پروفایل پرې ښایسته کړو. نو دغه څه وی آی پي دي، تاسو کولی شئ دغه ورته کاپي کړئ او پرې ورګوئ. نو راځو ویډیو شروع کوو. او د هر څه نه مخکې زما یوټیوب چینل درسره سبسکریب کړئ او تر څنګ د بل نښانه هم ووایئ او د هر څه نه مخکې زما ویډیو د هر څه نه مخکې تاسو ته در ورسېږي. نو زما فیسبوک آیډي هم درسره فالو کړئ، فروفیل په نوم درسره فیسبوک آیډي هم فالو کولی شئ. نو راځو دلته د کیزو ویډیو ته خپل پروفایل ته ننوځئ، مو په نوم باندې به کلیک وکړو. نو راځو دلته ایډیټ پبلیک ډیټیلز په دغه باندې چک کلیک کوو، دا مو چې نشان په ګډه کړو. دغه باندې چې هر کله کلیک وکړو نو دلته به موږ ته څه شي، یو بل پروفایل راخلاص شي. دلته ټیل ډیټیلز دی، ته به د اخر کې پکې ایډیټ یور انفو د دغه به څه کې انتخاب کړئ، ایډیټ یور انفو د دغه به څه کې انتخاب کړئ. دا هم چې هر کله اباوټ انفو دو دغه به تاسو په باره کې د انفو د دا به چې تاسو چې خلاص کړئ. دلته مو ډېرې وی آی پي دا ورباندې دا وی آی پي زه تاسو ته ښیم چې دا به تاسو چې کوئ، دا به تاسو راخلاص کوئ. او دا ایډي آرټ ورک په پرنټنس په دغه باندې به کلیک وکړئ چې تاسو سره کلات کلیک کوئ. او ملګرو یوه یادونه کوم چې زما دغه وی آی پي تاسو به چې نوټپیډ کې مو کاپي کړي، مو په دغه د بلاګر کې اچولی دي، تاسو هم کولی شئ زما د بلاګر څخه یې ترلاسه کړئ. دغه بلاګر دغه وی آی پي چې دی تاسو دغه بلاګر لینک په مو خپله په دغه ویډیو ډسکرپشن کې اچولی، تاسو له دې څخه په اسانۍ سره په هغه باندې کلیک وکړئ او بلاګر ته لاړ شئ او د هغې څخه اسانۍ سره یې کاپي کړئ او بیا یې په خپل فیسبوک کې په اډ کې چې کې ور کاپي کړئ، پاست کړئ. دلته به ټول درې څلور اپشنونه تر شي. دا ټول ډیزاینونه دي، یو رقم ډیزاینونه دي. نو دغه ټول ډیزاینونه یو رقم دي، قسم قسم ډیزاینونه. نو تاسو کوم ډیزاین چې غواړئ تاسو کولی شئ. او ما دغه درې چې دي دا ټول ښکلي ښکلي وی آی پي دي. نو تاسو کولی شئ خپل فیسبوک پروفایل چې پرې ښایسته کړئ. نو زه په دیوا باندې کلیک کوم. هر کله د دیوا باندې مې چې کلیک وکړو دلته چې سیو ورځي، سیو باندې به کلیک وکړئ. دلته اډ ورک کې چې تاسو په هر کله وکړئ دلته شیر مه وایئ، سبمیټ مه وایئ. دلته بیا شیر کېږي، ډېر فرینډ لیسې ګوري. دا پوزې کې دا ایکس علامه چې وي، دا کس علامه چې وینئ، دا کس علامه به چې کړئ، دا به ووایئ. هر کله دغه بټن باندې کلیک وکړئ نو تاسو وی آی پي به چې شي فیسبوک ته داخلي شي. هر کله دا وی آی پي په وګورو چې وی آی پي چې شوه داخله شوه، نو تاسو به هم فیسبوک کې مو چې دا ډېرې وی آی پي مو خپله کې سیو کړي، نو تاسو هم دغه وی آی پي چې د فیسبوک څخه راخلاصولی شئ په ډېرې اسانۍ سره. نو دغه انې دلته یوه آی پي دی. نو تاسو دا یوه آی پي چې شو تر 15 ورځې پورې یوه ورځ دپاره کې داخله شو، بیا 24 ساعته وروسته بیا صبر وکړئ، بیا د آی پي ور کاپي کوئ. تاسو کوم مو د خدای ډېر پروفایل دی، دا ټول په ډیزاین کړی دی، دا ټول هم سبمیټ کړی دی. نو دا رقم دی تاسو یې کولی شئ خالي سیو وایئ، نو تاسو فیسبوک پروفایل چې ډېر پرې ښایسته کېږي. نو دغه یوه ویډیو وه ملګرو، هیله لرم چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي او تر څنګ مو څه ترې زده کړي وي. هیله لرم چې زما یوټیوب چینل در سبسکریب کړئ او تر څنګ لایک کمنټ هم راته وپرېږدئ. نو د نورو ویډیوګانو لپاره زما د فاین سټیپ چینل در سبسکریب کړئ او تر څنګ یې بل نشان هم ووایئ. د هر څه نه مخکې زما نوره ویډیوګانې تاسو ته مخکې در ورسېږي. نو تاسو که کومه یا پوښتنه لرله یا کوم نظر لرله نو حتما زما سوشل میډیا واتساپ او فیسبوک کې راسره شریک کولی شئ. د نورو ویډیوګانو لپاره د خدای په امان.